مینوالو السلام علیکم. په 54 پاک افغان باب دوستي باندې جنگ شروع دی. دلته ډیر شهیدان نازل دي او په زیات شمیر خلک زخمیان هم دي او شهیدان هم ورسول شوي دي او ویډیو تاسو سره شیروي. ان شاء الله تاسو ته موږ په لایو کې درښکاره کوو. نیک محمد صاحب څنګه دي خلک ولې سوا ډیر زخمیان سوا دا څوک دی؟ دا نه معلومیږي. نه دی وروره دا څوک؟ دا په کوم ځای کې دا خورسي په کوم ځای کې ده؟ دا خاص پاکستان د پمپ سره د ګولۍ مشته شو ده. دا د بارډر روډ ګرځي. لا و لار ورلکي لار ورلکي دلته دا څوک دی؟ دا شناخته دي؟ دا یو د عصمت نیټو والا دا والا ورور دی، یو هغه وټل والا دی. دا د افغان ورور دا نه محمد ښه بل دا بل نه خیریت جوړ په خیر ځه دا څوک دی؟ مینوالو ډېر مړي کې سوي دي، تاسو ته یې نسو ښکاره کوی یقینا هم. دغه څوک دی؟ دا یو د نیټو عصمت بل دا نه ګل محمد وټل والا دی. بل یو نفر نه معلومیږي هغه څوک. هلته خو یو دانه وګسې سر نه و، خدای راوړي هغه کسه مخکې سر نه و هغه سر یې نه و. دا دا ژوندی پر دا پمپ باندې دا ګولۍ مښتې پمپ سره دی یوه دانه پر ما لوړ ګولۍ ومښتله. ښه دغه ګټه موږ ته راورسوله. بسم الله الرحمن الرحیم. आज तकरीबन सुबह 11 बजे غنی دا څوک خورسي وي ده هغه سر چې نو هغه څوک هغه د بارډر و هغه د سپورت سر چې نو هغه د بارډر دا د دې ګولۍ کې مښتې دي. د دې کومه د اوس چې څه زوړ پر لات سره د زوړ پر لات سره په مښتې دي. الله وش دغه لا پراټو والا دی. دا پراټو والا دی. د منظور بیکر د مخه مخ سور سړی دلته ومښتله. یا دغه حالت کړی و. دا پر چمن پاک افغان باب دوستي باندې جنگ شروع دی. د افغان حکومت او د پاکستان حکومت په زیات شمیر خلک پکې شهیدان سوي دي او خلک پکې زخمیان دي. تاسو کتای سي مینوالو ډېر بد حال دی او ډېر خلک په ستونزو کې دي. ډېر خلک پکې شهیدان شو. اوس هم د خلک پراته دي. زندګي ولا که وتلی سم زړه لیدونې نه سم کوی چې اوس زندګي ورسمه عملیې سټارټ دي کاري سټارټ دي. ډېر بد حال دی. ډېر بد حال سره مخامخ یو. بس خدای دې خپل فضل کې اوس هم جنګ شروع دی. ډېر انسانان د دې خوږ پراته دي. تاسو دا د کتای لیدای سي ولا که د نږدو څه د ښکاره کوی سو په دې خاطر چې نه سو کتای خدای دې خپل فضل کې الله راځه 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 و خود
خدای به خیر کړي، خدای به خیر کړي الله. و درې دا نیک شهیدان ډېر کې مړه شول، ګډ هسپتال د وینو دی بز ولاړ دی. بس خدای دې خپل فضل. حاجي صاحب بچاو دی، بچاو دی حاجي صاحب، ازا بچ حاجي صاحب بچاو دی. اوس یې ولاکه تاسو د ښکاره کوئ هم څوک ډېر بد حال دی، جنګ در اوسه هم شروع دی. یاره ستا دې د مور شیدې سیاب پرین لار ورکړي، لار ورکړي وروره، لار ورکړي، لار ورکړي. د چمن او پاک افغان بابې دوستي باندې جنګ دی، مسافر کولی سي چې نسي را او ډېر بد حال دی. دا یو سړی ګسه پروت دی، سر یې نسته. پښتون صاحب خیریت دی؟ د دې ګسه سر نسته د دغه ځوان دا چې څوک دی داسې نه معلومېږي، بل دا دی راوي. ډېر بد حال دی، خدای دې خپل فضل کوي، الله دې خپل فضل کوي پروردګاره. هغه راپېښې چې پکې خیر مې دا ځوان دا دی پروت دی، ګسې سر نسته. دا دلته یوه ګولي د دغه پاکستان پمپ په سر وویستله. د دې دوو در مابین جنګ ډېر بد شروع دی، په زور سره شروع دی، ډېر رش دی او ډېر انسانان پکې مړه دي او خدای دې خپل فضل کړي. د دې ګسه سر یې نسته. دغه په دغه دی پیدا شو سړی ازه سي دی بچ پیدا شو د دې ګسه سر و پیدا شو وای د دې ګسه و د دې ګسه وای سر د دې نسته و پیدا شو سر یې ګسه د دې نسته. الله دې خپل فضل کړي. دا دې نور هم راخیستي دي، ډېر بد حال دی، ډېر بد حال دی، ډېر بد حال دی. جنګ لا در اوسه شروع هم دی. خیال کوي چې را هم نسی د پاک افغان پر لوري باندې چې را نسی. ویډیو پر مخ د سره شیر کړي او ټولو ته حال ورکړي. د مور چې ګوډ شاټ ډېره مننه. بس خدای دې خیر درکړي، خوشحاله اوسه، خدای دې وس اجر درکړي. دغه وروره یو خدمت دی چې وایو تاجل خان خدای دې تا ته خیر درکړي وروره، بس غم دی. دا خوارکي وایګا د خپلوان یې پیدا شو، سر یې نسته. محمد قاسم پښتون صاحب خیریت په خیر؟ چمن دی وروره، په چمن پاک افغان بابې دوستي باندې جنګ شروع دی. دا بارډر باندې جنګ شروع دی. ډېر خلک 4-5 پکې شهیدان شو، د یوې ګسه سر پکې نسته او پکې زخمیان دي خلک. ډېر خلک پکې بچاو شول، ډېر خلک ژوند د لاسه ورکړي. خدای دې خپل فضل کوي، الله دې خپل فضل کوي، الله دې خپل فضل کوي. ډېره مننه سي د خدمت څخه. ویډیو زیاته سره شیر کړي چې خلک په خبر سي او له بارډر له خو لوري ګسه را نسي. سیخ په څوک نو کې دغه دا یو دانه دا دی بلې وی بل کې شهید شوی ده. دا دې خپل فضل کوي، دا پاک خپل فضل کوي. زه ستا ګرده ستا یم افضل خانه، خدای پاک دا کیسې سره په خیر. زه ګرده ستا یم. مینهوالو ویډیو د سره شیر کړي. ډېر بد ځوانان یې وژړوله، مندې یې وژړولې. الله دې خپل فضل کړي. خدای به خیر، خدای به خیر. تسلي ورکړي، تسلي ورکړي، تسلي ورکړي. خدای به خیر کړي وروره، خدای به خیر کړي. دلته راولئ. یو دا دی ما په خیال بل شهید شولو اوس. دا نومان یو دا دی پکې دی. دا نومان به تاسو ته در ملاحظه کړو. دغه نومان دی د شهیدانو. دا نه دا دی بل شهید شولو، هغه نه د ښکاره کوئ بیخي وینې دي پر و ډېر شهیدان شوي دي. اکثره پکې شهیدان شي، اکثره پکې شهیدان شولله، اکثره پکې شهیدان شو. د ښکاره کوئ ولا که سوزله نوس کوئ ښه. بس الله دې کورنۍ ته صبر ورکړي. ډېره بده لمحه ده دا دې شهیدان کېږي، سم د لاسه شهیدان کېږي وړې. دغه نومان دي انشاءالله، دغه نومان دي.
د شهیدانو نومونه یې جو شهید و یې زخمي دا زخمیانو نومونه دي دا وینې دا د زخمیانو نومونه دي چې تروي نیکول افضل قوم الیزین میرویس ولد عبدالله ارزوزی زبیر احمد ولد نصور الله منصور احمد سیف الله دغه ټوله شهیدان سوي دي مینوالو داسې ټوله شهیدان سوي دي الله دې شهادت قبول کړي خیر خدای دې ستاسو صدقه قبوله کړي دا بل شهید سوي دي اوس یې پښې وزه نه دا وتړي دم شي تسوي دي خدای خپل پاس 5 ډاکټر صاحب ته شه خدای دې راوړي ډاکټر صاحب ستاسو صحت ښه دی ته ښه یې په خیر یې خدای دې وسات خوشحاله اوسې جنګ اوس هم شروع دی پر پاک افغان بابې دوستي باندې تاسو ډېر احتیاط کوئ چې را نه سئ او دلته دا دې اوس هم زخمیان شته هغه څوک دی معلوم دی بچاو دی بچاو دی حاجي صاحب بچاو دی ازه چې حاجي صاحب بچاو دی بالا غم مه کوه وروره بس هغه خو نور شهیدان شول کوم ځای خوښ شول د حاجي صاحب دی بس خدای به خیر کړي بس الله به خیر کړي نور خو نو شهیدان شول ښه پنځه دانې شهیدان شول د پټوګان ته دې سره کښېده دا کس دی دا چمن پاک افغان بابې دوستي باندې جنګ شروع دی وروره د دې خلک هم شهیدان شوله او پکې زخمیان هم شوله په زیات شمېر کې شهیدان شو زخمیان شوله ډېر بد حال دی ګور ته وایي چې راځئ مه پر دې خوا جنګ دی پاک افغان بابې دوستي باندې جنګ یو دانه چې کوم سر یې ګسولو نه هغه یې ویوي سر یې ګسولو نه نور خو به نه یې نور خو فلحاله تر اوسه نه دي وی راغلي الله دې خپل فضل کوي وروره ټیک ټاک بېرته نور خو به نه یې راغلي ستاسې خو به څوک نه و کې اوس نور چمن سیول هسپتال دی چمن سیول هسپتال کې دی 15 شپږ کې شهیدان شول نور کې زخمیان دي اوس هم سم د لاسه وی جنګ شروع دی الله دې خپل فضل کوي وروره الله دې خپل فضل کوي الله دې خپل فضل کوي الله دې خپل فضل کوي اوس هم جنګ شروع دی دیم سه صاحب خدای دې راوړ ستا وجود مرګ درواست و ډیره مننه یاره ډیره مننه ستاسو څخه دا یو بل حاجي صاحب راوستي
دا لا ان شاء الله برابر دی که خدای کړی ول دا برابر دی دا برابر دی دا خو دغه کیمره خالي پر پټو دی لږ څه پاک تکلیف معامله نه پټو بس څه پاک اوس خو دا یو خو ګسه سر نو دغه رشتهدار پیدا شو افغانستان دغه ولا تذکره او دغه ورسره ول سره ول الله دې خپل فضل کړي الله دې خپل فضل کړي مینوالو په پاک افغان بابي دوستي باندې جنگ شروع دی له عمله اوس لږ شپږ کسه پکې شهیدان شول نور پکې زخمیان دي خدای دې خپل فضل کړي الله دې خپل فضل کړي الله دې خپل فضل کړي مینوالو پر پاک افغان بابي دوستي باندې جنگ شروع دی 400 زموږ اواز اوري ډېر بد جنگ دی چې مرازي خدای دې خپل فضل کړي شپږ کسه پکې شهیدان شول ډېر بد حال دی دغه کوي مطلب کوشش وکړي چې د دې خوا څوک رانیسي خدای کازو شهر خیر الله دا څه دی خدای یا بس خدای ستا قرباني قبول کړي فی الحال خو ضرورت نشته ښه سالیه ته ښه وه تاسې څنګه دي ژوند په خیر ته ښه دغه یو بل مټل هم ولاړ نه شپږ کسه ما په خیال پکې شهیدان سوي دي نور پکې اووه کسان نور پکې زخمیان دي نو اوس دا ګرد اسپیټال د وینو دی بیزي خدای مالک صاحب ته ښه خیریت په خیر الله دې خپل فضل کړي دا څه حال دی دا څنګه خدای دې خپل فضل کړي خدای دې خپل فضل کړي ډاکټر صاحب ښه ورور ستاسو صحت ښه دی ژوند په خیر دی ډېر بدال دی الله دې خپل فضل کړي نه د نور جنگ ودرې دا پر پاک افغان بابي دوستي باندې جنگ دی په خلکو کې ګولۍ مشتې دي په چمن پاکستان کې ډېر خلک پکې مړه شول او ډېر پکې زخمیان شول الله دې ګرد اسپیټال د وینو ډک دی په لا اله فاز ګرد اسپیټال د وینو ډک دی خدای ته خپل فضل کوي الله خپل فضل کوي نه چای نسته وروره دننه شی نسته لاړ سې وروره دننه شی نسته سر صاحب شای خیریت په خیر ټیک ټاک टमाटर बोला او नेगेटिव विन स्टार चाद او नेगेटिव विन वाला चार څوک دی ورور راځي او नेगेटिव विन غواړي ورور او नेगेटिव विन ته ضرورت دی چار څوک لري هغه دی راځي او नेगेटिव विन ضرورت دی چمن سیول اسپیټال ته ځان اورسوي او नेगेटिव او नेगेटिव विन ضرورت چې د هر چا د هغه دی ځان اورسي او नेगेटिव विन ته ضرورت
او نگیټیو نش در چا دغه دی راشي ورور او نگیټیو او نگیټیو نش در چا دراشي ورور دا په چمن پاک افغان بابي دوستي باندې جنگ دی لاغه لمل د دې په چمن کې دوه ګولې هم مشتل نو خلک په شهیدان که زخمیان هم کو زمين ضرورت دي که څوک راتلای سراج سي او نگیټیو نه جوړ کی ټلیفون راواخه هسپتال راځي ګران نمک مړ دی جنوم چشت بشردوست ویلفیر فاوندیشن BASHAR well EABASHAR space worker DOST DOST yeah space worker welfare WEELFEAR EAR خیریت په خیر دا پر پاک افغان بابي دوستي باندې جنگ سوي دي ډیر خلک پکې شهیدان هم زو پکې زخمیان هم سول په چمن سول هسپتال کې موږ ولاړی د او نگیټیو وینې ضرورت دی که څوک راتلای سي راسي او نگیټیو وینه ورکي اوس دا مهال مړي هم مړي او زخمیان هم مړي خدای دې خپل فضل کوي وای جنگ شروع دی چې نور کیسه دغه نسي دغه وجه نه ده معلومه چې پر چیش جنگ سوی دی والله عالم اکبسان ټیک ټاک خیریت په خیر خیریت په خیر ټیک ټاک خدا خجرا ولا ستاسو څنګه دي ښه ماشاءالله دا کله به دغه کې لګیدل ماشاءالله مړی کمنټونو شان درکو دغه څه چرت نه وي ورور ستاسو خدمت زموږ په خبرګو لاس خدای دې غم راکړي څنګه الله دې خوشاله خیر خیریت شه نظر دې زی چینه ته شه الحمدلله بس الله دې وخت کامیاب لرم خدای خوشاله خدای خوشاله ډیره مننه کاری صاحب خدای دې راول څنګه کاری صاحب په خیر جوړ سچ برابر دي ته شه فضل درب خیر کاری صاحب ودانې پکې شهیدان سولله او نور پکې زخمیان دي زخمیان تقریبا 100 وله دغه زخمیان 100 وله 22 تانه سوا ورته و ټیک ټاک خیریت په خیر ستاسو ښه دي خیر خیریت څو انزه شهیدان 22 ټپیان دا اوس د دوه ګولې دونې حالات خراب کړي ښه کټ ظلم طالبان مو سره ظلم وکړي ښه او او د دې په اول کې څه زخمي ورس اي ورور الله اخوك ورور الله خاش الله اخوك باي
تاجین خودوش ناری و انسان غبراو شي ډاکټر صاحب موږ سړی بله دا غریب دا دی اوس بیایي خلاصه که خیر نصیب الله خان ته ښه تاسیت ښه دی ته څنګه یې؟ ستاسو ټیک ټاک خیریت خیر یې؟ خیر وینه اوته ویني والا ور ولا و نيگیټیو ده لا لا وره ولا و نيگیټیو والا ور ولا لا وره وره او دا تری و نيگیټیو ده څه ورسه هول تا ورسول تا لا تا ورسه او نيگیټیو بس ورسه نو کولو ضرورت و د ثواب خیر دا پر پاک افغان بابې دوستي باندې جنګولو نو له امله دې خاطر ما به خیاله څه ګولي مولي ومشتې دغه له وجې څه دوه شکست زخمیان او اووه کسه شهیدان هادي ورله تاجین خانه ورله अस्पताल په لایلا کوی نړل جوړ په خیر او تو سیټ دی او نيگیټیو ده راس ته په دا خاطر را ډیره مننه و ما دلته ناری کلمال راس ښه کور ودان دلته راسه پردای زه باندې دلته دی خاطر راس دلته را ابینه چیرې ورکوله وروره خلکو چې وینه ورکوي فلم نه دی ختم د ساره دا سٹارټ دی څه سوله راس ته د دوه درې ویډیو مینوالو مانه کې شیر دی راته وښمې دی وای فلم ختم شو دلته راس هلته ورس وای فلم ختم شو متول خان خشمیږي ښه بس دی جن ورته خشمیږي وروره موږ به خپل کار کوو ښه خیریت په خیر هو زبط وايم
څنګه سره یا دغه د بل ته ګورم یا د بل راو